السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته ووایم چې آیا د پاکستان انضمام الحق به یو ځل بیا د افغانستان ملي ټیم کوچنګ ترسره کړي. زه به تاسو ته ووایم چې هغه څو کاله مخکې انضمام الحق یو ډېر کامیابه کوچ د افغانستان لپاره تیر سوی و چې د انضمام په کوچنګ کې افغانستان زیمبابوې ته په زیمبابوې کې ماتې ورکړې وله. اول ته یې ورنه سیریز ګټلی و او همدغسې که موږ وګورو انضمام الحق یو ډېر کامیابه کوچ و د افغانستان لپاره او یو ډېر ښه انسان هم و، یعنې ډېر با اخلاقه انسان هم ده. د پاکستان سلیکټر و، دغه نړیوال جام کپ ته چې کوم سکواډ پاکستان سلیکټ کړی و دغه انضمام الحق سلیکټ کړی و، خو اوس دغه پاکستان ټیم چې سیمی فاینل ته کوالیفای ونه کړله نو دغه فکر کوي چې ولا د دغوی دغه سکواډ یعنې ښه سکواډ انضمام نه ده سلیکټ کړی چې امام الحق د وراره ده یعنې ډیم پکې اچولی ده. خدای بیا وایي چې امام الحق خپل پرفارمنس په وجه باندې د پاکستان ټیم ته لاره پیدا کړې ده. نو ځکه اوس انضمام الحق دغه پاکستان کې ډېرې زیاتې لانجې ولې نو ځکه د خپله ریزیګنیشن ورکړه یعنې استعفا یې ورکړله. نو اوس که موږ وګورو انضمام الحق هم ښه بیکاره ده او د افغانستان سره هم کوم کوچ نسته، یعنې د انضمام غوندې کوچ که چېرته د افغانستان ملي ټیم کوچنګ ترسره کړي د افغانستان ټیم به ډېر پرمختګ وکړي. همدغسې که افغانستان کرکټ بورډ انضمام سره تماس ونیسي او انضمام ته بلنه ورکړي چې بیرته راسه د افغانستان کوچنګ ترسره کړه نو انضمام به حتما ترسره کړي. یعنې انضمام هم بیکاره ده او افغانستان کوچنګ کې د ډېر خوشحاله ولته د افغانستان چې کله دی کوچنګ ترسره کوو د ویلې څه هلته زه ډېر خوشحاله ولم او دغه افغانستان ملي ټیم لوبغاړو هم د ما ډېر خیال ساتو او د ما هر یوه خبره به یې منله او ما ته یې ډېر عزت راکوو. نو همدغسې که دوی اوس هم ورسره تماس ونیسي او انضمام سره خبره وکړي نو انضمام به زه وایم 100% کې تیار یې چې د افغانستان ملي ټیم کوچنګ ترسره کړي. که چېرته دته د پاکستان کوم بله برخه کې کار میلاو نسي نو دی حتما افغانستان ملي ټیم کوچنګ ترسره کړي. نو دا د افغانستان کرکټ بورډ لپاره یو ډېره ښه موقع ده چې افغانستان ته د انضمام غوندې کوچ که چېرته به ګوته وانیول سي نو افغانستان ټیم کولی سي چې ډېر زیات پرمختګ وکړي لکه څنګه چې انضمام الحق مخکې هم ثابته کړې ده چې د افغانستان ملي ټیم یو ډېر ښه ټیم یې ورنه جوړ کړی و. نو دوستانو که تاسو هم غواړئ چې انضمام الحق دوباره د افغانستان ملي ټیم کوچنګ ترسره کړي نو دغه ویډیو در سره حتما لایک کړئ او چې څومره شیر کولی سئ شیر یې کړئ او همدغسې د کرکټ په هکله باندې نوي خبرونه که تاسو ځان خبرول غواړئ نو دغه کریک پشت یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کولی سئ او نور د خپل ځان ډېر خیال کوئ. الله پامان.